لیونی خیال د غنی خان دی نمري او نظریه د باچا خان دی نمري یعقوب مسترګې سپینې شو له ډېرې جړا لکه یعقوب مسترګې سپینې شو له ډېرې جړا په جدایۍ باندې دې دومره دردېدل. حضرت عمر عقیب پروگرام جزام ته راشي اجازه ده. لیونی خیال د غنی خان دی نمري لیونی خیال د غنی خان دی نمري او نظریه د باچا خان دی نمري لیونی خیال د غنی خان دی نمري او نظریه د باچا خان دی نمري د انسانانو قاتلان دی مړ شي لاسونه پورته کوي انسان دی نمري مننه. د انسانانو قاتلان دی مړ شي لاسونه پورته کوي انسان دی نمري زما د واړه ارمانونه مړ شي زما د خوږ زړګي درمان دی نمري مننه. دوه درې شیان نور چې زړه مې راټول شوی د دنیا نه خدای دې وبخه ته پوره کېدی نه شي ارمانه خدای دې وبخه او اوس مې زړه مات شوی که راځې نو چې ته را نه شي اوس رانه جدا کړې جانانه خدای دې وبخه او تل دې د پښتون د یو کېدو نارې وهلې دي تل دې د پښتون د یو کېدو نارې وهلې دي قبر د ګلزار شه باچا خانه خدای دې وبخه تل دې د پښتون د یو کېدو نارې وهلې دي قبر د ګلزار شه باچا خانه خدای دې وبخه او راشه چې د خوږ زړګي دردونه مې قلاره شي راشه که نه چرته یې درمانه خدای دې وبخه. نو ډېرې ښې ناښې در باندې تېرې دي دنیا کې شوې لاړې اخر مړ شوې عقب جانه خدای دې وبخه. مننه. د حضرت عمر عقیب صاحب نه پس دعوت ورکوم رحیم الله سوډان ته چې هغه راشي او خپل غزل وړاندې کړي. جومات حجره زما ورانېږي هېڅوک په حال مې نه دردېږي هر خوا تسرې وینې بهېږي او پښتانه بې ګناه مړه کېږي د باچا خان بابا مې وکړل ارمانونه. جومات حجره زما ورانېږي هېڅوک په حال مې نه دردېږي هر خوا تسرې وینې بهېږي او پښتانه بې ګناه مړه کېږي د باچا خان بابا مې وکړل ارمانونه. چې نه کوم د چا سره یاري نه کوم دا داسې وخت دی چې اعتبار په چا بیخي نه کوم نه کوم د چا سره یاري نه کوم دا داسې وخت دی چې اعتبار په چا بیخي نه کوم امن پرست یمه په امن باندې مړ یم ګله نه مې خوښېږي زه د چا څه دښمني نه کوم. مننه. او غزل دی چې لکه یعقوب مې سترګې سپینې شو له ډېرې جړا لکه یعقوب مې سترګې سپینې شو له ډېرې جړا په جدایۍ باندې دې دومره دردېدلی یمه او اوس داسې وخت دی چې په چا به اعتبار کومه هر چا یې سوب غوندې کوهي ته غورځولی یمه او د ژوند پوښتنه رانه مه کوه چې څنګه تېرېږي د کابل جان غوندې په زړه باندې چاودلی یمه او چرته په ژوند کې به ناکام نشم قربان دې شمه درصیب چرته په ژوند کې به ناکام نشم قربان دې شمه د باچا خان په نظریه کلک ودرېدلی یمه او مننه. او یمه پښتون څوک د تپوس کولو نشته زما هر زورور په هره لاره شو کولی یمه او ساده سړی یمه په چل او دوکو نه پوهېدم عجزه هر سړي تر خپل وسه خوړلی یمه.